تازه خبر په پکتیکا کې د طالبانو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نښته پیل شوه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پکتیا اریوب ځاځي ولسوالۍ اړوند په سپینه شګۍ سیمه کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت او د پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته روانه ده. د امنیتي سرچینو له قوله چې برید لومړی د پاکستان له لوري پر افغان خاورې شوی، چې وروسته د طالبانو حکومت ځواکونو ځوابي برید کړی. د نښتې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو په دې اونۍ کې دا د دویم ځل دی چې په همدې سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته کیږي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.